ساحران وجلی مو لیکن قرطبی رحمه الله لیکي چې حدود او ساحران وجل او دا کارونه کول چې د اسلامي خلافت دي د اسلامي امارت او د قشن د اسلامي حکومت دي شخصي من او تاسو یو بل باندې دا نافذوي نش وجدا دا کزه پتا باندې حج جاری کوم او ته ما باندې حج جاری کینو کې دي چې لوی جنجال او مصیبتونه پیدا شي د شهر باندې انسان ایمانم خرابېږي ضرب کېږي د دې وجنه شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لیکلی دي شرک باندې رب العالمین لنا روا واسطه لټول مشرک له مشرک نه ویلو د محمد رسول الله د دین ناقص غنل د نبی صلی الله علیه وسلم سره بغض او کینه دښمنی د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه اعراض سحر کول د غیر مسلمانو سره دښمنانو د اسلام سره موالات او سند زړه د کومي او د قشانه دین د اسلام دی وخت پورې خاص غنل د دین د اسلام نه بعض خلک مستثنا غنل د رب العالمین نه سوا بل چاله سجده قران کریم په قاذورات او ډیران وغیرہ کې غرزول په ګناه باندې اصرار امشواله د رب العالمین د ربوبیت نه انکار او د عالم قدیم غنل ملائک د رب العالمین لوري نه غنل قران د الله کلام نه غنل قیامت نه انکار صحابه ولکنزل په دې باندې د شړی ایمان او اسلام نقض او ماتيږي نو محمد رسول الله فرمایي سحر الذين يجتنبون كبائر الاثم متقين انسانان هغه چې کبیره ګناهونه نه بزان ساتي معنا نه په خپل بچا باندې سحر کوي او نه به چې سحر په وشي د ساحر خپل بورزم نه ترڅو پورې هغه د علاج وکي ولري کی او نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث بخاری مسلم کې دا ذکر کړی وقتل النفس التي وجلد اق نفس حرم الله چې رب العالمین بن کړي دا وجل الا بالحق مگر په حق باندې حق څه صورتونه دي یو سړی شادي شوه د واقع زنا وکړنه قران موږ لدا و چې په باندې حج جاری کړي سورہ نور کې الله فرمایي چې د شي انسان یو عام محضر لراولې او هغه باندې د حج جاری کړي تر څو پرې د ټول مسلمانانو ته عبرت وایي دویم چې کله یو سړی مرتد شي او دریم قتل وکي ای دین را پدې خو پرون درس کې دا ویل شو کزمه کو اسمان نه چیرته زوال وکي او ختم شي محمد رسول الله فرمایي چې رب العالمین به دومره خپنه شي لکه مؤمن په وجلو او کچر د اسمان او د زمکه اهل د مؤمن په قتل کې شریک شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټول رب العالمین د جهنم سزا ورکړي ورله به بوزي قتل النفس ولې باندې سړی هلاکت راځي د کبیره ګناه ده واكل الربا محمد رسول الله فرمایي چې شړې هلاکیږي به د سود باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکله چې معراج له ختم نو خلک مې ولیدل درې په دې خېټو کې ماران لړمان پراته ودننه ته پوښتنه مو کې د انسانان څوک دی دا اق انسانان دي چې په دنیا کې د سود کاروبار کړي دي سود خورون کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامات دا دي چې هیڅ کور په پاتې نشي مګر د سود غبار او بخار به ور داخل شي ته به کوي کته به نه کې سره ملګری به کوي یو سړی په پتا باندې خرچه کوي هغه بدر باندې سود مسله وکي امام زاهبی رحمه الله فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام څخه خلک مې ولید چې د اخیټه د شویره کده لوی بلډینګونه چې په کم طرف باندې بکاږي شنو دوه استعمالونه واړول مت پوښوږي چې داخله سود دی دا سود خواري دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د سودی ورو په چې سړی استعمال کې د دومره زور لري چې سړی چې 15 کړه د مور سره زنا وکړي دا څومره خطرناکه خبره ده زنا د شی کې قران او سنت نه راغلي زمونږ د عقل مدارت کول چې زنا او لواتت ناروا به د خپلوانو سره بالکل ناروا او به د قشم په خپلوانو کې د مور سره بالکل ناروا لیکن دې شړې دومره ظلم وکړي چې زنا لوړاندې شو به پر رشتہ دارانو کې زنا وکړو به پر رشتہ دارانو کې اغلوي محسن انسان چې هغه د مور دا تکلیف وسره کړي دا غسر زنا وکړه نه یو روپۍ د سوچ د استعمال کړه محمد رسول الله فرمایي دومره زور لري چې سړی به د کاروبار وای او هغه په جدا جدا نمونه باندې د یو مولا او د بل مولا په اخو دغه به دلایل تاویل ما ویلو باندې یو شی ځان له حلالي دا سړی خو بالکل به غرق دی منهاج المسلم کې لیکلی دی ویلو یسد په سودونه کې محمد رسول الله فرمایي د مؤمن بے عزتی ده دا څومره خطرناکه خبره ده ستای مؤمن روړ د وشه دغه بے عزتی وکړه عزت دې ته طلب کې واده خصو وتا سود وکي
واكل مال اليتيم محمد رسول الله فرمایي په دې کبیره ګناهونه کې او کبیره ګنادار چې انسان به بربادي کې د یتیم سړي د مال خوړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهتر کور به کورونه کې هغه کور دی چې پاغي کې یتیم او دغه سره پرورش کیږي او بد کور به کورونه کې هغه دی چې پاغي کې یتیم او دغه سره بد پرورش کیږي کله حدیث کې دام راځي کله سړی دا مزړه کله کې نو د یتیم په سر باندې لاس راکاږي په دغه راکلو باندې رب العالمین د دې انسان د زړه نرم کی مسكين باندې خرچه د یتیم په سر باندې لاس راکل قبرستان لتلو جنازو کې برخه غسل او د مریضانو ته پوښتنه کول د الله نه دعا او مجاهده ابن حجر الحسمی لیکلی دی وی چې کله وسړی د یتیم د مال خوري بده شي انسان باندې چې مرګ راځي نو اغه دنیا له بده انسان رب العالمین زندق بوشي تاسو سوچ کوئ یتیم بچی دغه بده مات شي چې معمولی غو دي شی واغت د ګوندول اند کې مناسبه په یو نامه باندې خوري د کلی ملک ببل باندې خوري د کور هغه فامیل چې کوم وارثان دي هغه په جدا جدا نومونه باندې پلار چا سره مال خودلی واغه مرشي او د یتیم ته پوی نه شریکواله په جدا جدا طریقو باندې هغه مال لاندې کې ابن حجر لیکلی دی ودا چې انسان به زندق هغه دنیا لورشي دا څومره خطرناک خبره دی زمونږ الله قران کې فرمایي چې کم سړی د یتیم د مال خوري الله عز وجل به ورته په خېټه کې د جهنم سکروټي وردل نه کی او اکل مال الیتیم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او بل شي چې سړی ور باندې هلاکیږي وتولي یوم الزحف د دشمن سره چې کله د مجاهدینو ډغر رااله او په دې میدان کې د شاور واړه ولا وتکته دی رسول الله فرمایي ځان دې تبو برباد کی قران کې سورې انفال کې الله رب العزت فرمایي وی اقا مجاهد چې دشمن سره بجګړه کې لاندې وته او دې دشمن له شاور واړه ولا وی په دې سړي باندې زما غضب نازل شو او دغه انسان به جهنم لبوزم تاسو ما سخته خبره کړې ده سوال د وسرتونو نه کشر د بالفرض او تقدیر تکتیک کوي کله وړاندې کیږي کله ورسې کیږي او د شاده خونه ولګي دوی به رب العالمین فرمایي دا ماق دی یا څه ملګری په یو مرچه کې شهیدان شو دا غواړي چې د بل دستي قطعی د مجاهدین لزام ورورسي او د شاده خونه ولګي دوی څنګه الله فرمایي دا معاف دی لیکن کدا دو صورتون نه او انسان د جنگ په وخت کې دشمن له شاور واړي رسول الله فرمایي وې دې سړي ځم برباد کې رب العالمین فرمایي چې بدش سړي باندې زما قهر راغی او د شي انسان به جهنم منځ ته بوزم دا څومره سخت خبرې دي ګرانه خبرې دي ابن کثیر دی ویلي کړی دی چې کله په میدان د جنگ کې وسړی شهید شو د بل ملګری وای ترڅو چې شهید شوی نه زم ورسکه کوم نه د شي انسان لازم الله خان کم چې دغه د شام مناسب شپک کسان دی یو به دقه دی وقصف المحسنات المؤمنات الغافلات محمد رسول الله فرمایي چې پاک دامن زنانه ده یا پاک دامن نفس دی ناری نه دی او تا په هغه باندې تهمت ور وتړلو چې د کې د کارونه دی رسول الله فرمایي چې ځان دې تبعی په طرف باندې وړاندې کی محمد رسول الله فرمایي وې د انسان باندې به دي جهنميانو دا ویني او دا زوی او دا ښه بدنونه د ملائکو په ذریعہ باندې راستل کیږي او د خلکو باندې بخوړل کیږي بلکې حدیث کې دام راځي چې کله انسان په پاک دامن انسان باندې تهمت ورولګي محمد رسول الله فرمایي د دې انسان نتیجه دا ده چې دب الله د جنت نه منګي او د جهنم په طرف باندې بيبوش الذين يجتنبون كبائر الاسم نو تقریبا یولس ګناهونه من کبیره ذکر کړل شرک مو ذکر کې منځ پر خدای مو ذکر کړل د مور پلار نه فرمانی په دروغ باندې قسم د مؤمن وجل مور پلار لکنزل سحر د یو نفس وجل بغیر د شریعت حق نه سود خوړل د یتیم مال خوړل د میدان د جنگ نه تېخته او په مؤمن نارینه او زنانه باندې یو سړی بدنام ولګي محمد رسول الله فرمایي چې د کبیره ګناهونه وکړو د سړي ځان له د جهنم مسله برابر کړه نو معنا د آیات دا الذين الله اذا اغ انسانان دي یجتنبون کبائر الاثم جدوی بزان سادي د کبیره ګناهونه والفواحش او د قشان د بهایینا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین